زچ پتورا سترګ تورا څنګه مورې مورې ځوان مې ګورې مورې جدانیا. د افغانستان نمتو سندرغاړي قمرګل د ډسمبر په 9 د جمعې په ورځ د کاناډا په ټورنټو کې مړه شوه. د هغې کورنۍ وایي میرمن قمرګل ناروغۍ له امله د ټورنټو په یوه روغتون کې ساه ورکړې. خدای نه دی ویلي چې ناروغي څه وه. میرمن قمرګله د افغانستان پیژندل شوې سندرغاړې وه چې په پښتو او دري ژبو یې ډېرې سندرې ویلي دي. قمرګله په کال 1406 لمریز د ننګرهار ولایت د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ اوسیدونکې وه چې په اووه کلنۍ کې یې په کلیوالي کچه سندرو ویلو ته مخه کړه. د هغې لومړۍ سندره په ما مینه سترګې د سرې دي نن دې ډېر ژړلې دینه د راډیو افغانستان د څپو له لارې تر خلکو ورسېده او ګڼ مینوال یې پیدا کړل. هغې لا 30 کاله پخوا په راډیو افغانستان کې له 3000 زیاتې سندرې ثبت کړې وې. نوموړې د خپل هنري ژوند په دې اوږد سفر کې د محمد ظاهر شاه، سردار داود خان، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د سندرو ویلو له امله بېلابېل میډالونه ترلاسه کړي دي. دغه شان یې وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا ورته ورکړل شوی دی. هغې د افغانستان د کال د سندرغاړي لقب هم خپل کړی. میرمن قمرګله په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوه. قمرګله له استاد محمدین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمره یې 3 لوڼې او 3 زامن دي. زاخیل هم د افغانستان له نامتو سندرغاړو و چې څو کاله مخکې مړ شوی دی. د قمرګل زوی ایمل زاخیل هم یو ځوان سندرغاړی دی چې په کاناډا کې فعالیتونه لري او د خپل مور او پلار لاره تعقیبوي. وا ملنګ یارو کې د قدم ورو مزرب د پاره کې د قدم